ټولو خوندرونو ته سلامونه قدرمنو. کله کله سړی خواشینی شي چې دا خلک وایي یو څه او کوي بل څه. نن په پاکستان کې نیم ولس چې دی مفتیان، علما، مولایان، امامان، قاریان، حافظان، تبلیغیان او د هغوی ملاتړي دي. خو اوس چې ټي ټي پي والا شریعت غواړي دوی ملاتړ یې نه کوي هیڅ. او تاسې باور وکئ چې ما په پاکستان کې داسې خلک ولیدل چې دمې ګډوي، پخپله ګډېږي، پخپله د فحاشۍ اډکو لو کړې ده، چرس خرڅوي، افین خرڅوي، پوډر خرڅوي. او په افغانستان کې د شرعي نظام ملاتړ یې کاوه، اوس هم کوي. او طالبان زنده باد چغې به یې وهلې. زه هم دا منافقت دوی د موږ سره کوي او که د خدای سره یې کوي او که ځان تېر باسي. عزیزانو دې باندې لږ فکر وکړئ. دا یو د خولې خبرې نه دي چې یو سړی مازې خبرې وکړي موږ بس غورې وو بس خلاص. په دې باندې لږ فکر وکړئ. ولې داسې ده؟ ولې د افغانستان د طالبانو ملاتړ یې کوي؟ ولې په افغانستان کې په پاکستان کې د ټي ټي پي شریعت نه غواړي؟ ولې؟ آیا خدای به د دوی نه پوښتنه نه کوي؟ آیا د افغانستان شرعي نظام او د پاکستان شرعي نظام به توپیر ولري؟ همدغه علماء کرام او دغه فضل الرحمن د همدې ملاتړي، همدغه په مدرسو کې د حقاني مدرسې او د کوړه خټک مدرسې او په پښتونخوا کې مدرسې او په سند کې او په پنجاب کې او په بلوچستان کې مدرسې. آیا دوی ولې د طالبانو ملاتړ نه کوي؟ د ټي ټي پي ملاتړ ولې نه کوي؟ په پاکستان کې شریعت ولې نه غواړي؟ په دې باندې فکر وکړئ او یو بل سره خبرې وکړئ او موږ ته هم جواب راکړئ چې ولې.